الله دې د سپینګری بوډاګان سلامت ساتي ځوانانو دا لګ ډېر چې را دین من کور کې دن ندی د بوډاګانو برکت دی زچا کرم المشلمه یو علاقه کې کشمیر غالبا التلاړما او زما ډېر خدمت به وکړ الله د اکابرو د علماو د وجنا تهجد توفیق برا کستړي غبارل د درود شریف برکت او خپل غوسه کمال شتنه نو مصلی ما توا چولا ما توی جی یہ ہمارے دادا جان کا مصلی ہے ودا زما دی نکه مصلی دا ولس کا لوش لغه وفات شوی دی نو ما ورتوی د لسو کالو کې تپ د مصلی چرته ودرېدلی وینا ستارور ودرېدلې دی ستا والد سے بدرېدلې وینا زمانی کوي ډېر تهجد گزار او تلاوت به پکاو بس دا مونږ اخرا چې نیکان څوک راشي داسې علما راشي قاریان راشي هغه تواچو نو هغه مصلی غو په کورونو کې شتا هغه قرآن نسخې چې زړې شلې خلافونه به په مخ کې وو هغه به موجود دي هر څه ارماره کې پراته دي او دا موبایل کم وخت چې دی دا مالا هغه مسلمانه ادریدو ته نه پریږي دغه وجه دا چې زمونږ خلوت به خراب زمونږ جلوت به برباد نن یو ډیر منظم سازش سره د فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب الیکټرونیک میډیا پرنٹ میډیا په ذریعے سره زمونږ د نوجوان نسل ایمان سره د فوټبال په شان لوبي کیږي لګیا دي او دا هم یاد ساته زما مسلمانانو نن چې پاکستان کې تاسو ته دا لګي ګری میرې ښکاری او لګ دا تبلیغ والا او دا دین سره رڼا ښکاری دا د دې مدارسو او د دې فقیرانو د درویشانو برکت دی دا مدرسې د اسلام قلیدی او که خدا نه خواسته دا مدرسه نه پاکستان کې مدرسې جماعتونه تبلیغی مراکز پرېږدا پاکستان کې به په مز کولو باندې هم پابندي ولګي تاسو د آذربایجان د تاشقند د سمرقند او بخارا د دې جزیرو لږ تاریخ ولولئ خو یو طرف ته مدرسه ده الحمدلله څنګه چې مولانا صاحب فرمایل پورا عالم کفر اور پاکستان طاقتور حلقے سار ما خام لگیا دی جس طریقے سره دا مدرسه ختم شي چې سو پوری دا مدرسه دا نو د علماء او د عوام تعلق به هم مضبوط وي او د دې مدرسې په ذریعے سره با د عوامو خپل الله سره به تعلق مضبوط وي او خپل محبوب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره